ساجد صاحب نه پس احتشام د محمد سعید په دې شعرونو راغواړم چې ما د هغې سنګلې نیسي د کوڅې مې شړې ما د هغې سنګلې نیسي د کوڅې مې شړې یاد کا په کمه چې تا ډېره مو د خوب کړی دی او بغیر د کوره او د ګوره یې لیدلې څه دي زما د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی او ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکړمه فطرت د ګل د ژوند په ورکړه کې شومتوب کړی دی خواست کوم احتشام ته چې راشي تاسو ته د خپلو شعرونو نه علاوه د محمد سعید نظم هم واورئ احتشام السلام علیکم د ساحل صاحب د یو دوه شعرونو نه آغاز کوم د دار لارې نه دي د دلدار لارې نه دي د دار لارې نه دي د دلدار لارې نه دي دا نوې لارې اوس زمونږ د کار لارې نه دي او زمونږ سره څه څیز نه د خرڅ ټن اغستی شو زمونږ سره څه څیز نه د خرڅ ټن اغستی شو زمونږ لارې صاحبه د بیوپار لارې نه دي دا خپل یو دوه شعرونه دي بیا هغې نه پس غزل دی نظم به در پسې و داسې دې زړګي ته مې یادونه د لالي راشي داسې دې زړګي ته مې یادونه د لالي راشي څنګه چې په ویران کنډر د هر خوا نه سپرلي راشي او یو ځل که هغه د خپل اوربل ورونه وسپړي یو ځل که هغه د خپل اوربل ولونه وسپړي سرې ګریوانونه به هر خوا نه لیوني راشي او څنګه دې اوس وطنه د ښکلا سندرې ووایو څنګه دې اوس وطنه د ښکلا سندرې ووایو ګل ته چې نږدې شو د بارودو تیلوګي راشي څنګه دې اوس وطنه د ښکلا سندرې ووایو ګل ته چې نږدې شو د بارودو تیلوګي راشي غزل دی سپیره تقدیر که د هر خوا په مونږ تیارې کړي دي سپیره تقدیر که د هر خوا په مونږ تیارې کړي دي خو د امید سحر ته تل مونږ شوګیرې کړي دي او وطنه مخکې داسې نه وي لکه څنګه چې اوس یې وطنه مخکې داسې نه وي لکه څنګه چې اوس یې هر سهارو راغسته هر ماښام لمبې کړي دي او بچو سر بایلی خو هېڅ چاته چې ټیټو نړی مونږ ته مور غېږ کې دا د ننګ او پت کیسې کړي دي بچو سر بایلی خو هېڅ چاته چې ټیټو نړی مونږ ته مور غېږ کې دا د ننګ او پت کیسې کړي دي او هسې خوره وه چې سپرلی پې ستا د مینې راغی څنګه سره ګلان د اختشام د زړه میرې کړي دي ملګري وایي او نظم وایي سعید صاحب نظم دی یاره جی دی فرمایش وکړه نو څه دی خوښ دی نو عنوان دی ملائی پیروے د اوړي سره غرمه چې ځمکې اسمان خوله ورکوله لارو کوڅو کې انسان څه چې ماشه هم نه ښکارېد د دیوالونو سور هم کپری نه پټولې مرغو د ونو د شنو پاڼو د یخ سوري لاندې وازې وزارې سانیولې ژبې بار رایستې دې کې ناڅاپه د کوڅې په هغه بره سر کې یو کټوري ماشوم اواز پورته که یخ پیروي د کوڅې ټوله خاموشي تتر بتر کړله دغه اواز د یو ماشوم بچي سپېڅلی اواز عمر یې دغه قریبا 9 کاله به و خو په اواز کې پوخوالی د صدو ښکارېده مخکی پایه یې د نالی نه اړولی نه شوه دواړه چاچای به یې د هنډل د پاسه کېښودلې
د ګاډي شا باندې به زور د خپل وجود واچاوه، دواړه د پای و ننګوټي به سرا نار شو، سپ وسونو به ګاډي د نالای واړاوه. ضربت خپل بې وسي او ستړیا هیره شوله، د ګاډي سر به په زوره زوره ووهلو، د اومو شونډو په وښکوټو کې به یې زرزروي، ملا یخ پیروي والی راشه یخ پیروي. خپو کې هېڅ نه خو بیا هم تلي نه سوځېدل، په سر سرتورو خو د انوره تښتېدل نه ورتلل، په ګړله ګړله یې په خوشي کوسه ګاډی ځغلو لکه انوړی پسې چې ټول انسانیت رواني. دې کې ناڅاپه د یو کور دروازه لرې شوله، یو بیهوده په تش پرتوک کې بار راووتلو، سترګې مګلې او د خولې نه یې بکواس دوړېده. خپل زګین لاس یې د 2-3 فوټه ظالمه حده د ماشوم مخ له د خپل وس په اندازه را خلاص که. اوف د کلهم ایشیا د هر مظلوم په بشره د دې صدای د جبریت بله تغمه ودرېده، یوه چاچای په هنډل په بله مخ مګلو، څه په سلګو سلګو یې ګاډي له دیکې ورکولې. هغه وړوکی وخو چل د جړېدو نه ورته، هغه بېبې له مازدیګر ته 2 روپۍ ګټلې، هغه چې کله نه هم د ملایه ګاډي ته لاس کړی و، هغه بیا چرې د غرمې ډوډۍ خوړلې نه وه. په دې غرمه په دې خاموشه بوږنونکې لار کې چې پکې میندې خپل نازبین نازبین بچي نه پرېږدي، ور ورته پورې کې د سیل مې یخ پکي ته کښېنئ، پال او پالنه یې د اوړي او د جمي کوي. آیا ګولۍ وړوکی نه و چې دا زهر تېری، سرتور سرخ پې ابلې خپې پردی ملایي خرڅئ. ګولۍ هم لوی نه و، وړوکی و د هغه په شانتې، خو د هغه د تندي کرښو کې